ریکارډ سلایډ شو که غواړئ چې ریکارډ یې هم کړئ. اوس پرون موږ تاسې ریهرس ټایمینګ ویل چې صرف اور صرف ټایم مو پکې سیټ کوئ چې زه دا یو سلایډ څومره وخت کې تشریح کولی شم که نه. نو دلته به هم ریهرس ټایمینګ کلیک کوو، سلایډ شو به هم کلیک کړه، هلته به ټایمینګ راته موږ به خپله تشریح کوله، ریهرسل به هم کوه تر څو موږ ته معلوم شي چې دا یو سلایډ څومره وخت کې تشریح کولی شو. که غواړئ چې ریکارډ یې هم کړئ نو بیا به ریکارډ سلایډ شو کلیک کوئ. ګوره دلته کلیک کړه سټارټ ریکارډینګ فرام بګنینګ او سټارټ ریکارډینګ فرام کرنټ سلایډ. فرام بګنینګ که هر سلایډ دې سلیکټ وي، مثلا ما سلیکټ کړی پنځم ده، که چېرې فرام بګنینګ که ما له کوم ځای نه راته شروع کوي، له اول سلایډ نه راته شروع کوي، شروع به له اول نه کېږي، ما سه به ریکارډینګ مخ ته ځي. او که فرام کرنټ سلایډ کلیک کوم نو چې کوم سلایډ سلیکټ وي له هغه ځای نه به ریکارډینګ شروع کېږي. نو زه لیدې چې له هر ځای نه ریکارډینګ شروع کوي، نو زه ورته وایم چې فرام بګنینګ د شروع نه سلایډ انیمیشن او ټایمینګ ورسره ریکارډ شي که نه شي ریکارډ، او نریشن ورسره ریکارډ شي که نریشن وروسته دلته وایي چې نریشن باید وي که نه. زه هم فعلا دې دواړه ریکارډ شي. سټارټ کلیک کړه، ګوره سلایډ شو راغله، بره ورسره ټایمینګ راغی. اوس دا کومې خبرې زه کوم دا هم ریکارډېږي. مثلا زه دا سلایډ تشریح کوم که نه، دا زما اواز، دا حرکات، دا ټول ریکارډېږي. مثلا زه دلته رایټ کلیک کوم، پرون موږ تاسې پین ویلې که نه، مثلا یو شی تشریح کوم نو دا د سلیکټ مې کړو چې دا انسټیټیوټ فلاني ځای کې ده او دلته ده او هلته ده. کله چې دا سلایډ ختم شي نیکسټ مې کلیک کوو، بل سلایډ راغی، مثلا دا سلایډ تشریح کوم همداسې تر اخره پورې. کله چې دې اینډ شو کړه نو اوس ګوره دلته به یو نشان را پیدا شي، یعنې دا د سپیکر نشان. پام وشو دا څه شي، کوم شی چې موږ ریکارډ کړی دی هغه به دلته وي. کله چې زه دوباره سلایډ شو کلیک کوم، اوس به وګورئ اورئ اواز، کوم شی چې ما تشریح کړي ریکارډ کړي مې دي هماغه به خپله ګوره پلیږي. اوس به ګوره پین چې مو سلیکټ کړو، کلر مو انتخاب کړو، هم راشي. نو مخکې له مخکې ته کولی شئ چې دا سلایډ شو هم ریکارډ کړي. ریکارډ یې کړې، بیا کله چې چاته یې پرزنټوي صرف پرزنټ کلیک کړې ته به ارام ورته ناست هغه خبرې هر څه به در باندې پوه شوې. دې شي ته ریکارډ سلایډ شو وایي. که دې چېرته غوښتل چې ریموو یې کړې دا ریکارډینګ، فقط دا ریموو کړه چې ریموو دې که څه کېږي ختمېږي. او که مثلا غواړئ چې کله سلایډ شو راولې ورسره را نه شي، بیا به دا یو کلیک کوئ پلی نریشن د دې ټیک مارک ایسته. یوزینګ ټایمینګ کوئ، ټایمینګ هم نه غواړئ دا شیان ترې ایسته کوه، میډیا کنټرول هم ترې ایسته کولی شئ. نو چې بیا کله سلایډ شو کلیک کړې نو اوس به هغه ریکارډینګ نه راځي، خپله به یعنې مخکې مینول غوندې ساده پرزنټیشن به راځي. پوه شئ په دې باندې. او که بیرته ټیک مارک یې بیرته به راشي ورسره. او که ډیلیټ یې کړې دغه نشان ډیلیټ بټن به ووهو چې ډیلیټ شي، بس د اواز به ریکارډینګ به ټول ډیلیټ شي. پوه شئ په دې باندې. دلته به هم ګوره بیا موجود وي د هر سلایډ چې غواړئ. که ټول غواړئ چې کلیر شي نو زه ټایمینګ هم کلیر وای شم، نیریشن هم کلیر وای شم. چې کلیک کوم ټایمینګ او هغه تشریح ټول شان به ډیلیټ شي، کلیر کړي. پوه شئ په ریکارډ باندې. بل د مونیټور. مونیټور څه کار کوي؟ اوس ګوره دلته یو شی ټیک مارک ته چې یوز پرزنټیټر ویو. کله چې زه سلایډ شو کلیک کوم فل سکرین ده، مګر دلته وګوره وینې دلته سره خنده چې کوم سلایډونه ولرو ټول به دلته راځي. هر سلایډ دلته کلیک کوای شئ، نیکسټ پریویو لیزر ټول شیان له دې ځای نه اخیستی شئ. صرف چې کلیک کوئ هلته به درته راځي. اوس مثلا زه دا لیزر کلیک کوم، ګوره دلته مې لیزر کلیک کوم، هلته ښکاري نه، دلته صرف ما ته ښکاري. لایزر مې کلیک کوم، ګوره هلته به راسم لایزر راشي. اوس مثلا زه ورته وایم چې لایزر پوینټر وینې راغی که نه، مګر دلته چې زه کلیک کوم هلته ښکاري نه. نو که غواړئ چې پرزنټیټر ویو ولرئ نو بیا کوای شئ چې دا ټیک مارک نه. مونیټور کله چې زه ملټیپل مونیټور ولرم، اوس ګوره یو دلته راته ښکاري، یو دلته راته ښکاري، څو مونیټوره شول؟ دوه. په هغه صورت کې ته کوای شئ چې دا کلیک کړئ. او که یې ایسته کړمه بیا بېرته هماغسې ساده چې څنګه دلته ده همالته به هماغسې ښکاري. پوه شوې په دې باندې. بل د ریویو. ریویو موږ په ورډ ایکسل کې ویلي وو چې ریویو څه معنا؟ تکرار. هماغسې مینیو ده، یو شی پکې اضافه نه دي. چې اول پکې سپیلینګ ده، که غواړئ چې سپیلینګ چک کړئ، مثلا پرزنټیشن دې تکمیل کړو، اوس یې وارې بیا چک کړئ له سره چې که چېرته څه غلطي څه اشتباهات پکې وي هغه اصلاح کړئ که نه. نو راځئ ریویو مینیو ته، اول سپیلینګ اینډ ګرامر کلیک کوئ. که چېرې سپیلینګ غلطیانې دي بیا هغه به صحیح کوئ. په ورډ کې مو ویلي دي که نه، صرف زر زر به یې تشریح کړم چې مې پوه شئ. او دا څه شی و؟ د چا په یاد ده؟ ډکشنري وه. که چېرته یو لغت پکې ولیکو د هغه معنا مې راته راځي.
سمارټ لوک اپ د چا په یاد ده؟ که چیرته انټرنیټ ولرو نو کوم لغت یا کومه جمله چې موږ انتخاب کړې وي په انټرنیټ باندې راته د ګرامر له لحاظه راته ښیي چې مثلا دا ناون ده پروناون ده ټول تعریف هر څه راځي خو انټرنیټ باید وي او ټرانسلیټ ترجمه کول او دا لانګویجز دي کمنټ هم زده چې کله غواړئ د لغات یو شي په هکله کمنټ ورکړئ ډیلیټ اوی نیکسټ پریویس کمنټونه باید شو شي نشي شو او کمپیر مقایسه که چیرې دوه پریزنټیشنه سیم ولرو او ټریک چینجز مو په یاد دي که چیرته موږ غواړو چې مثلا پریزنټیشن هم جوړ کړی ده راوستي دي نو بیا ایکسپټ ریجیکټ زموږ په لاس وکړه او بل کې رسم پنسل راځي نه که کوم شی غواړي چې ورسره رسم کې په ورډ ایکسل کې هم موږ ویلي وو خالته به منیو اضافه کول دلته تیار کې اضافه ده رنګ هر څه له دې ځای نه انتخابولی شي دا شوه ریویو مین مشکل پکې لرئ بیا هم وګورئ که کوم ځای پوه نه وئ بیا پوښتنه وکړئ بیا راځو ویو ته ویو څه معنا ښودل چې څه رقم باید ښکاره شي اوس دا زموږ پریزنټیشن یا پاور پوینټ باید څه رقم ښکاره شي اوس فعلا چې دا نارمل ده نارمل کې ګوره دلته غټ سلایډ ښکاري دلته واړه چارې یو کلیک کوئ دلته به ښکاري که چېرته آوټ لاین ویو کلیک کو بیا به لږ ډیټیلز هم ورسره راځي دا سلایډ وګوره ټول ډیټیلز سلایډ ما دا اول سلایډ ده دا دویم درېیم شمارې ورسره لیکلي څلورم سلایډ پنځم سلایډ خو ټول ډیټیلز دلته ورسره لیکلي او که بیرته نارمل کلیک کوئ بیا به هغسې راځي او که یې داسې کلیک کوئ ټول سلایډونه به صفحه کې راځي څلور تقریبا وي ټول سلایډونه به داسې او که نوټس پیج کلیک کو بیا به نوټس هم ورسره راځي ګوره دلته نوټس کوم ځای کې اضافه کیږي فعلا به دا نارمل کړم اوس مثلا دا زه یو هغه لرم پریزنټیشن لرم غواړم چې نوټس هم ورسره اضافه کړم څه رقم مثلا زه دغه شی هغه کومه پریزنټوم تاسو ته بعضې پوینټونه ټول زه دلته نه لیکم بعضې پوینټونه چې زه غواړم تشریح کړم هغه زه دلته لاندې نوټس کې اضافه کوم ګوره دلته موږ څه لرو نوټس لرو پام دی نوټس چې وروسته ویو کې هم وایو نوټس په دې منیو کې وروسته نوټس هم وایي ګوره دلته نوټس ماسټر دی نو دغه نوټس به کلیک کوئ دلته به کلیک ټو اډ نوټس مثلا زه بعضې شیان غواړم چې باید ورسره د پریزنټیشن وخت تشریح کړم که نه نو دلته زه لیکلی شم چې مثلا ادرس باید ووایم مثلا فون نمبر باید ووایم د دې سلایډ په هکله د هر سلایډ جدا جدا نوټس کولی شئ چې ولیکئ مثلا په دې کې باید د هر باید تشریح کړم او کوم پوینټونه چې زما په نظر چې باید بیا په پریزنټیشن کې تشریح کړم هغه ټول چیرته لیکم نو بیا کله چې مونږ دلته دغه هم کلیک کړی وي سلایډ شو کې پریزنټیټر ویو دلته خو فل سکرین ده دلته به ماته نوټس هم ښکاري پوه شوئ نو دا شو نوټس چې کله دلته مونږ په ویو کې پیج نوټس کلیک کو بیا به د هر یوه نوټس دلته ورسره ښکاري ګوره دا سلایډ مونږ کلیک کړی چې شی مې ورسره لیکلي وه فیس او ډیوریشن ګوره دا دلته لیکلی دی او بل سلایډ سره مې اډرس او فون لیکلی و نو دا به هم ورسره لیکلی وي نو که چېرې نوټس پیج کلیک کوو بیا کوم سلایډ ته چې موږ نوټس ورکړي دي هغه به هم ورسره ښکاري او که نورمال کو بیا چې هر سلایډ کلیک کوو بیا به یې نوټس بېرته په دغه ځای کې ښکاري او که نه ښکارېده دغه نوټس چې کلیک یې ورکېږي چې کلیک یې کې بېرته راځي دې ته وایي ویو پوه شئ په دې ځای پورې او ریډینګ ویو لکه څنګه چې موږ په ورډ ایکسل کې ویلي وو که نه ټول په سکرین درته ښکاره کوي د ویلو لپاره چې نیکسټ پریویس کلیک کوئ نور سلایډونه به درته راځي دا شو ویو مین پوه شوئ تر دې ځای پورې تر دې ځای پورې به بس وي سلایډ ماسټر به سبا ووایو چې موضوع یې چینجېږي